السلام علیکم ملګرو، په خیر یاست؟ ګورو دا یونټ ته اوس موږ دغه سپلای څخه وتړو. دا سپلای چې د 220 برق جوړوي، مثلا د بټنې څخه د انویټر څخه 380 220 کوي. د دې په پای کې دوه لاینه راوتلي دي. دغه دوه لاینه چې دي دا یو مې چینجور ته دلته تړلی دی، یو مې دا د کښته تړلی دی. دا چینجور چې داسې په نیمایي حال خالي د کور برق کاري نقصل کېږي، که پراخ او سره واړه بیا د سیبر کارمیز نقصل کېږي او کور برق مې نو دې چې د هغه یو نور هېڅ طریقه نه ده. هغه د بټن کې دلته د سیبر 3 تاره تړلي دي، هلته چې دي هغه دغه تکلی دي، عمومي تارونه هم دلته تړلي دي، دې ځای څخه چینجور ته تللي دي. چینجور کې په مابینځ باندې د بټنې برق دی، او که یوه خوا ته واړو د هغه رسه لاس تورلاین خوا ته سمرسیبل هم سټارټوي، کور برق هم دی. که پر مابینځ ودرو خالي د کور برق دی، دغه سمرسیبل نه چالانوي. دې فایده دا ده، سپلای فایده دا ده، بټن 380 ده. اوس دلته چې دی دغه ته سپلای ته د کور کار ځینې اخو، کولران مو پکې وو او ګرمي وو، دا شیان په لګوو، اشپزي به کوو. چې دی هغه 380 220 کوي.